که خلک ستا په ښه والي سترګې پټوي او په قدر دې نه پوهېږي دا دې تا هېڅ خفه نه کړي. پوهېږې ولې؟ ځکه د دوی دغه قدر او بې قدري چې تا ته یې درکوي که نه درکوي دا ستا د حسناتو یا د نیکیو په تله کې هېڅ تاثیر نه لري. مونږه نوح علیه السلام پیژنو، میلیاردونه انسانان د هغه نوم یادوي، په قرآن کې تلاوت کوي، نوم یې یادوي، اما د هغه د نیکیو په تله کې څه ګټه ورته لري؟ که څوک یې ښه یاد کړي که بد؟ نه. پیغمبرانو پسې خلک خبرې کوي، ایا د هغوی په تله کې کوم تاثیر لري؟ د پیغمبرانو سپکاوی خلکو کوو، د هغوی په حسناتو کې څه ګټه تاوان ورسو؟ نه. ستا قدر هم هغه وخت مهم دی درته چې الله سره وي، چې الله دې قدر وکړي، الله دې وپیژني. د انسانانو په څیرو کې خپل قدر مه لټوه. ډېر انسانان داسې شته دی چې په دنیا کې هیڅوک نه پیژني، ډېر سپک نظر ورته ګوري، قدر یې ورسره نشته دی، اما د الله تعالی پر وړاندې دوی ډېر قدرمن خلک دي. که په الله قسم وکړي او دعا وکړي الله به یې قبول کړي. دومره نږدې دي چې مخامخ الله پاک نه څه وغواړي الله به یې ورکړي، خو ما او تا ته به ډېر کم ښکاري. پام دې وي چې د مال او دارایي دنیا په خاطر باندې یوازې دغه صفاتو باندې څوک قدرمن درته نشي، ته به بیا ماده پرست دي. هغه انسانان به درته قدر لري چې یوازې مادیات لري، هغه انسانانو سره ځان نږدې کړه چې معنویات لري، دوی به درته ګټه ورسوي. سلام علیکم.